Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Homo Biology. The next topic زما د 12 د biology نه دی د second year د biology نه او دا second number chapter دی د دې topic نه urinary tract infections دغه د مالیکل UTIs urinary tract infection مطلب دا دی چې زموږ چې کوم ګردې دي او د ګردو سره ریلیټډ کوم ارګنز دي کوم اعضاء دي لکه ګردې او د ګردو سره چې کوم اعضاء دي په دغه ځای کې زخم راځي په دغه ځای کې چې د ګټې کیږي نو هغه زخم چې دی هغه ګټې چې دی څنګه راځي نو د دې ټاپک مطلب چې دی دغه دی د دې یو مطلب دی یورینری د دې ټی مطلب دی ټریک او د آی اس مطلب دی انفیکشن چې کوم یورینری ټریک دی کوم ګردې دي او کوم چې سره یوریټر دی یورینری بلیډر دی یوریترا دی په دغه ځایونو کې چې دی دا یو ټریک دی د پکچر تاسو وګورئ چې دا یو ټریک دی د ګردو نه والا د یوریترا پورې دا یو ټریک دی یو لاره ده په دې کې ګټې څنګه کیږي په دې کې انفیکشن زخم څنګه راځي نو هغه په دې ټاپک کې چې تاسو ته کلیر کوم یاد ساتئ د موږ شارټ کټ چې دی یو ټي آیز وته وایو وس چې کوم ګټې کې کوم زخم راځي دا هغه وجوهات چې دی هغه ډیر دي صدا سيدي چې هغه زموږ کمزوریان دي لکه چې موږ وبنسکو چې کله موږ وبنسکو لکه په جیم کې چې موږ وبډې زیاتې کمی سکو یا چې اکثر په کې داسې شي 24 غنټو کې موږ یو ګلاس وسکو اکثر په کې داسې شي خلک وایي چې وایي خې نیم ګلاس چې دی ناغم نسکی نو د ټاپک لازمه چې these infection can be happen everywhere وس دا انفیکشن چې دی په دې کې موږ صرف د ګردو خبره کوو د ګردو سره چې ریلیټډ کوم ارګنز دي دا خبره کوو چې دا انفیکشن او دا ګډې چې د په هر ځای کې دي چې د ګردې نه والا د یوریترا پورې چې سونه لار ده نو دا په هر ځای کې د په ګردو کې کېدای شي د په یوریټر کې کېدای شي د په یورینری بلیډر کې یوریترا کې چې د په هر ارګن کې چې دا کېدای شي اوس زموږ سره کډنی شوې لکه ګردې شوې د په ګردو کې زموږ سره کېدای شي د هغې نه علاوه یورینری بلیډر په دې کې موږ په پښتو کې موږ د چې متیاز خوپړنې وته وایو او د هغې نه علاوه یوریټر د دې کډنی نه چې کوم پایپ شانتې شکل چې دی هغه تاسو ته ښکاري نو دغې ته موږ وایو یوریټر په یوریټر کې چې دی دا هم کېدای شي بیا چې کله انفیکشن وشي نو انفیکشن چې دی دا عام طور زموږ سره چې دی درې قسمه په دې کې یو قسم چې دی پلینوفرایټس دی هغه انفیکشن اف کډنی ده کله چې په کډنی کې یعنی کومې ګردې چې دي تاسو ته چې ښکاري د شوپړو د دانې په شان د ګردې چې تاسو ته ښکاري چې کله په دې کې انفیکشن وشي یا په دې کې ګټې وشي یا دا زخم شي نو هغه زخم ته موږ څه وایو پلینوفرایټس بیا زموږ سره د سیسټایټس انفیکشن ان بلیډر هغه ځای دی چې په کله په ګردو کې چې د یورین جوړ شي او دا ځي په بلیډر کې چې دی جمع کېږي یو 100 لیټره یورین چې دی کله جمع شي او بیا چې دی نور برداشت نه کېږي نو هغه یورین چې دی هغه موږ باسو په کوم ځای کې چې دا سټور کېږي نو دغه ځای ته موږ وایو بلیډر او په بلیډر کې چې کله انفیکشن وشي نو هغې ته موږ وایو سیسټایټس بل زموږ سره دی یوریترایټس انفیکشن ان یوریترا یوریترا هغه ځای دی چې د کوم ځای نه دا یورین چې دی فاینل سټیج دی دغه ځای نه چې دی دا وځي چې کله په دغه یوریترا کې انفیکشن وشي نو دغې ته موږ وایو دغه انفیکشن ته موږ وایو یوریترایټس اوس کازز د دې څه دي نو کازي زیات ساده کازي موږ وجوهات ته وایو یو چې دی موږ وبنسکو بل د هغې نه علاوه چې کوم خوراکونه خورو نو په هغې کې چې دی څه کیمیکلز دي د هغې د وجې نه کېږي او بل زموږ سره بیکټیریا اوس اوبه خوراک چې دی زموږ په کنټرول کې دي خو بیکټیریا چې دی هغه زموږ په کنټرول کې نه ده اوس بیکټیریا دا خبره ده چې دا موږ په خوراک کې راځي آیا که دا موږ ته چې دی د هوا نه میلاویږي که د هوا نه میلاویږي ځکه چې اکسیجن سره دغه پارټیکل چې دی بیا د بلډ سره میلاویږي کوم ګندو به وڅښو په دغې کې بیکټیریا کم بیکټیریا به دی کې زموږ سره موسټلی کاز بای بیکټیریا اوس په دې بیکټیریا سره ایکولای دا زموږ سره ایکولای یو قسم دی چې هغې ته موږ وایو سټیفیلوکوکس سیپروفیکیټس دا د بیکټیریا یو نوم دی او دا د ایکولای یو قسم دی د دې وجې نه دا انفیکشن چې دی دا راتلی شي بل بیکټیریا زموږ سره دی کلیاسبیلا انټروکوکسای کلیاسبیلا د دې دا یو بیکټیریا دی خو بیا په دې کې یو قسم دی چې هغې ته موږ وایو انټروکوکسای بل زموږ سره دی پروټیز میرابیلس دا درې قسم بیکټیریا دي د دې بیکټیریا د وجې نه دا انفیکشن چې دی دا راتلی شي کوم انفیکشن پلینوفرایټس سیسټایټس او یوریتریټس دا درې قسم انفیکشن نازي د دې درې قسمه بیکټیریا نه او د دې نه علاوه کوم ګندوبه چې دي کوم یا موږ چې دی خوراک خورو موږ خوراک ته چې دی دین شو او موږ یو څیز بار راکوي نه هغه زموږ چې کوم کډني ده یا چې زموږ یورینری بلیډر ده یوریترا پکې جمع شي نه هغه چې دی بیا موږ د مسلې چې دی راوباسي اوس د دې د وجې نه چې کوم انفیکشن راځي نو په هغې کې د ټول نه اولنی انفیکشن زموږ سره راځي نو هغه زموږ سره د ګټو نه راځي چې کله په ګرده کې ګټې وشي نو د هغې دپاره چې دی موږ یو خاص نوم استعمالو او هغه دی یورینري سټون چې کله زموږ سره ګټې وشي په دې ګردو کې یورینري بلیډر کې یوریترا کې نو هغې ته موږ کالکولس دا ټکی چې دی دا استعمالو د کالکولس مطلب څه دی هارډ سبسټانس ځکه چې کله ګټې وشي نو ګټې چې
هغه په ټچینګ باندې چې دی هغه ډېر زیاته سخت معلومیږي. نو د کالکولس ته موږ څه وایو؟ هارډ سبسټانس. یاد ساتئ چې کله د ګردې سره ریلیټډ ارګن یا په ګرده کې چې کله ګټې وشي نو د هغې لپاره موږ کالکولس ټکی استعمالو او دا کالکولس چې دا زموږ سره یو هارډ سبسټانس چې دا یو سخت څیز. اوس چې کله دا یورین سټون وشو مطلب دا په ګردو ګټې وشي نو د دې ګردو کیمیکل نیچر څه دی؟ کیمیکل نیچر مطلب دا دی چې دا ګټې چې د څه نه جوړېږي. نو په دې کې اونلی څیز دی کیلشیم سټون. کیلشیم سټون مطلب دا دی کیلشیم داسې یو منرل دی دا چې کله موږ ته میلاویږي نو زموږ هډوکي چې دی مضبوطېږي، خاص کر د ماشومانو دپاره چې دی پکاري. ریکټس بیماري چې دا هغه د دې څخه نه راځي. ریکټس بیماري داسې بیماري چې کله کیلشیم کمې راشي د پروټین کمې راشي نو د ماشومانو کوم هډوکي چې هغه سره کږېږي نو د کیلشیم سرچینې پوره کېږي. خو چې کله دا کیلشیم سیوا شو نو د دې د وجې نه چې دی هغه سټون جوړېږي. نو زموږ سره د کیلشیم د وجې نه چې کوم سټون جوړېږي دا یاد ساتئ چې هغه کامن ټایپ دی. کامن ټایپ مطلب دا زیاتره ګټې چې دا هغه د کیلشیم نه جوړېږي. کیلشیم اکرز along with oxalate and phosphate. دا د دوه قسم کیمیکل نه راځي دا کیلشیم. یو زموږ سره چې دی اکزالټ او بل زموږ سره فاسفیټ. یاد ساتئ چې کله موږ داسې خوراکونه خورو چې په هغې کې اکزالټ ډېر زیات شوی وای او فاسفیټ ډېر زیات شوی وای نو دا دواړه څیزونه دا چل کوي چې دا کیلشیم چې دی دا ډیپازیټ کوي او د هغې د وجې نه چې بیا څه چل وشي بیا چې دی کله موږ اوبه نڅکو نو ډیپوزیشن دونه وشي هغه دونه جمع شي د هغې نه چې دا یو هارډ سبسټانس جوړ شي نو هغې ته بیا موږ کالکولس وایو. نو دا خو یو شو. بل قسمه سټون زموږ سره یوریک اسید سټون دا د ټول نه زیات خطرناک دي ځکه چې د دې سره جاینټس چې دی نو هغه سره هم خرابېږي او په جاینټس کې دا اکثر چې دی دا نښلي ځکه چې کله بلډ سرکولیشن کېږي او یوریک اسید چې دی اوس سیوا شوي دي چې کله دا یوریک اسید کله په جاینټس کې ونښتو نو هغه جاینټس ته مسله جوړوي دا ډیفارم کوي د دې شیپ چې دی هغه ډیفارم کوي. خو چې کله سرکولیشن کېږي او دا یوریک اسید چې دی دا کله رالو ګردو ته په ګردو کې چې دی ځکه د وینې فلټریشن کېږي او دا ونښتو نو څه چل به کوي. بل په دې کې دا خبره کړله چې کله دا یوریک اسید چې دی کله ګردو ته رالو دې خبرې له راځو. خو چې کله دا ګردو ته رالو نو په ګردو کې چې دی دا ډېر زیات ډیپوزیشن کوي د کیلشیم په شان او دا چې دی یو سخت سیس ته چې دی کنورټ کېږي نو هغې ته چې دی موږ کالکولس وایو. اوس یوریک اسید یاد ساتئ چې دا به زموږ سره راځي د نایټروجنس ویسټ نه. نایټروجن ویسټ هغه سیز دی چې هغه سیز زموږ جسم ته د هغې ضرورت نه وي هغه لر کول پکاري نو هغې ته موږ نایټروجن ویسټ وایو. پام کرسټل وچ لیډ ټو سټون. اوس د دې نایټروجن ویسټ نه چې کله دا یوریک اسید چې دی دا کله جوړ شي نو د دې د وجې نه چې دی کرسټل جوړېږي. کرسټل موږ څه ته وایو؟ کرسټل موږ دې ته وایو چې کله زموږ سره یو سالډ سبسټانس دی او د هغې څه شکل چې دی هغه زموږ سره وي بیا موږ په روان لیکچر کې موږ ووایو چې دا کومې ګټې په دې ګردو کې جوړېږي د دې شکل چې دی هغه څنګه وي. سب کې چې دی هارن سټیج والے مطلب باراسینګه کم ښکارونه چې دي دا ګټې چې دی وړې خو د هغې سیډونه چې دي هغه ډېر زیات سیوا یې هغې ته چې موږ هارن سټیج وایو. بل زموږ سره اکثر ګټې داسې چې هغه په سرکولر شکل کې یا په روان لیکچر کې ووایو. خو دا کوم یوریک اسید چې دی دا کرسټل شکل ته بدلېږي. کرسټل موږ دې ته وایو چې زموږ سره یو سالډ سیز دی او هغه سره د هغې شکل چې دی شته نو هغه یوریک اسید چې دی په دې طریقه باندې جوړېږي. خو چې دا کله کرسټل شکل ته بدل شي نو ځینې بیا څه جوړ شي په آخر کې سټون ته کنورټ شي. موږ ته چې دی مسله جوړه کړي او دا درې قسم انفیکشن چې دی دا کاز کوي. بل زموږ سره دی سیسټین سټون. سیسټین سټون چې دی موږ څه ته وایي؟ سټون وچ از فارم ډیو ټو انفیکشن اف کډني. چې کله زموږ سره ګرده چې دا خاص کر د شوپړو دانې په شان د ګردې چې دی تاسو ته ښکاري چې کله په دې کې کومې ګټې زموږ سره جوړېږي د دغه ګټو نه چې کوم انفیکشن کاز کېږي نو هغه ګټو ته موږ وایو سیسټین سټون. نو دا و یورینري ټریک انفیکشن. یورینري ټریک انفیکشن دا دی چې د ګردو نه والا د یوریترا پورې چې کوم انفیکشن کاز کېږي نو هغې ته موږ یورینري ټریک انفیکشن وایو. دا ټریک اصل کې د لارې ته وایي. د ګردو نه والا د یوریترا پورې چې کومه لار ده نو دا ټریک اصل کې دغه لپاره استعمالېږي. انفیکشن په عام الفاظو کې موږ زخم ته وایو خو دلته مطلب دا دی کومې ګټې چې کله وشي نو هغې د وجې نه چې دی ګردې زخم کېږي یورینري بلډر یوریترا چې دا زخم کېږي نه چې د څه مسلې چې دی نو هغه بیا کاز کوي. په دې کې موږ دا ووایو چې د انفیکشن قسمونه څو دي او د هغې وجوهات څه دي. انفیکشن چې د کوم سټونز نه راځي نو د هغې درې قسمه نیچر دي. نو زه امید کوم باندې به تاسو پوه شوي یئ او خپل فیډبیک چې دی ماله ضرور راکړئ. نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ. انشاءالله په دې به ورپسې لیکچر چې دی هغې سره به میلاو شو. تھینک یو ډېره مننه.